د لوی څښتن تعالی په سپېڅلې نامه سلامونه وخت مو په خیر. د عروج څېړنیزې او خپرندوی ادارې لخوا دا مهال خبري څانګې ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1403 کال د وریه حمل میاشتې 4مه نیټه ده چې د 2024 زیږدیز کال د مارچ له 23 نیټې سره سمون خوري. زه صادق فروتن یم. اوس تاسو پام راوړم خبرونو ته. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د روسیې په مسکو ښار کې وروستي برید چې مسؤلیت یې داعش ډلې پر غاړه اخیستی غندلی او هغه یې د انساني ارزښتونو ښکاره نقص بللی دی. یاد وزارت ویلي چې ځینې استخباراتي سازمانونه هڅه کوي تر څو په دا ډول بریدونو سره د اسلام مبارک دین بدنامه کړي او سیمه وګواښي. د یادونې وړ ده چې تېره شپه یوې وسلوالې ډلې مسکو کې د یوه تالار په ناستو خلکو برید کړی چې په پایله کې تر 80 تنه زیات کسان وژل سوي او شاوخوا 100 تنه نور ټپیان دي. جاپان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو په استازیتوب په یوه خبرپاڼه کې د کندهار وروستی برید غندلی دی. د دغې اعلامیې پر بنسټ د امنیت شورا غړو ټینګار کړی چې ترهګري په هر ډول او په هره بڼه په افغانستان او نړۍ کې د سولې او امنیت پر وړاندې تر ټولو جدي ګواښ دی. دوی د دې ټول کړنو د عاملینو، تنظیم کوونکو، تمویل کوونکو او ملاتړ کوونکو د محاکمې غوښتونکي دي. د امنیت شورا غړو هم ټینګار کړی چې هر ډول ترهګریز عمل پرته له دې چې د دوی انګیزه څه وي په هر ځای کې هر وخت او د هر چا لخوا جنایت دی او د توجیه وړ نه دی. د نوي هجري لمریز کال له پیل سره مهاله اسلامي امارت د نړۍ لخوا د په رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي. د 1403 هجري لمریز کال له پیله د اسلامي امارت ویان ویلي چې له نورو هیوادونو سره د اسلامي امارت تعاملات د ښه کېدو لور ته روان دي او له نورو هیوادونو هم وغوښتل چې له اسلامي امارت سره د سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو جوړولو ته مخه کړي. نوموړي زیاته کړې چې پر اسلامي امارت د فشار راوړل څه ګټه نه لري او په وینا یې لازمه ده چې اسلامي امارت په روان هجري لمریز کال کې په رسمیت وپیژندل سي. او په پای کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د کارموندنې ملي پالیسي پلان یې تعدیل کړی او د کابینې له لوري د دغه پلان تر تصویب وروسته به په راتلونکو 5 کلونو کې زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره سي. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.